दो हुसैन मताम सहसे मतम न दे सिपरितल जड़ो सगीरो कबीर नको जोस मौलाना यूसुफ आगा इल्तिमास कम जगत अख्तलो हसीनो ख्यालात ना मोमिनुनो जुड़ना मनवर वगरज़ाई यूसुफ आगा بیا خوستر وریا خالق دار مخی شوی منس کروش شوی در مخی خالق بدار تروش واجل الله ما فی فرج مولانا یا صاحب الزمان آواز بلند صلوات جشن غدیر جشن ولایت شپې ورځې دي و د ډېر عظیم سید یو درویش صفت یو قلندر صفت یو کامل سید برسی دی مولای کائنات برگاه کې و سید برگاه کې خراج عقیدت دپاره زمانې مولا ظهور نی تعجیل دپاره اخري صلوات یې نه بلند اواز خاتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بآواز بلند صلوات قربان شم ایو عظیم قلندر و درویش و کامل سید سیو با کرامتا ولی مقام ترسیدل سید و برسه مناسبات سا خبلو عرائز و ابتدا زده و الفاظ و سکوان الحمدلله بودا دین پیروکاریو چکم دین اصل شکل کے موتا دا علیو دا بی دار نمیلو شوئے دے بودا دا دین پیروکار نیو چاگا خلق و دا چوتا بل دار نمیلو شوئے دا دین خدای عظیم دین مصرف ده دا آغا دین ده چه دا علی و دا بی بی عظیم دار نمتملوب ده آغا دار سو روزانا هر سبی المنزن آباد با خاتم الانبیاء غنده هستی
رحمت للعالمین پیغمبر بر هر سبیل منزن بعد رتلو دغدر نبوت ریدو دو الفوزو که بسلام کولو السلام علیکم یا اهل البیت نبوه و معدن رساله اگر بعد بھی در صاف کرو خاتم الانبیاء پیغمبر دار بھی دا علیو بی صاف کرو اگر بعد بکور تلوڑ در حد پوری زلکت سنگی مکی کی سو پوری پیغمبر ہو بہر سے چیتا سے پروگرام دپارا تبلیغ دپارا روان شوئے ناول برتلو دو خدای دو کور سیرت بکولو دو خدای دو کور در بچپولو سلام بکولو بیا بتلو و پاس کور ترتلے بیا اول دو خدای کور زیارت وکړو در بی بساکلو بیا بکور ترتلو هجرت نباد مدینی تا سرولو پیغمبر دو خدای کور کمای دی طریقی سرا ورکولو سکچی تتلیا اول بدا علیو دا بی بی دار ترولو دار بی چاپ کلو سلام بی وکلو اگر بعد بکلو سو واپس رد کورتا بیا با اول دا بی بیو دا علی دار ترولو دار تا مودردو چاپ بکلو سلام بی وکلو بیا با کورتا رد گویا توجه دا نغوڑا من جمله کن پیغمبر دا علی و دا بی بی دار دا خدای دا کور دار برابر بلد دا دخ کور عظمت دوست نظر شد دا توسی نوستوی کنن دا اغدار ایوا گشاده و تجلیده توسی دسی وی تو دا علی و دا بی بی دار که نوستو صلوات وی محمد و علمان دا کامل دار دا مرشد دار دا سید دار اغا دا علی و دا بی بی دار چار مشام دا دین متتخ دا دین مدعا دین پیرو کوریو زغم متتخ دار نملوی ورسرا شکر کو الحمدللہ سمود آغا لیاری پیرو کوریو جن کے داغ مذہب داغ لیاری پیرو کوریو زغا لیارا متاہلیو بی بی خیلی جے متاہل بیتو خیلی جے زغا درویشانو لیارا دے آد ملنگونو لیارا دے آد کلندرونو لیارا دے آد کاملونو لیارا دے آد مرشدینو لیارا دے ازکا دا لیارا دا عامل لیارا دے دا لیارا دا ورور ولی لیارا دے دا لیارا دا محبت لیارا دے دغدار کے تو سکسوی ورسو کے پرسیو کے دا کاملینو دا بزرگانو دا اولیاء اللہ سونی شیعہ مذہب سے تعلق لری طولو ہی کی وانارا دے یا علی یا علی یا علی جار مشام دادا کاملینو لیارا دے سنکو ملیاری پیرو کور مویو متاہل بیتو خیلی دے ومی صدے کے صدیو عرض بکم دا اہل بیت معارفنا یو فکر دیوان اقتا دے تو خدمات کے عرض کن زندائی موئے بیچ دوست علم دے چو مطالعاش تو ومی صدے ہجرے کی دا عالم اسلام معروف ترین محقق سکالر ابن عربی محی الدین ابن عربی یو اصطلاح متعارف کرے دے زغتے ہے انسان کامل دا یو اصطلاح دے انسان کامل انسان کامل عارفانو سالکانو عالمانو محققینو کم تشریح کرے دے اغان دا
دی چې انسان کامل اخته ای چې دغه کردار دغه فکر دغه سوچ دغه عقیده دغه عمل نور خلکو دپاره نمونه وي مثال وي هغه ته انسان کامل یې خو د هر څوک نو چې بیا انسان کامل وي سید وي د علي و د بیبي زوی وي بچی سید وي الله اکبر درویش صفت یو د درویشانو د فقیرانو بادشاه کې لباس کې د خدای ولی وي روحاني بادشاه وي د هغه مقام اندازه به څوک قسم په خدای دی دا سید ما څومره لیدلی و زما دپاره دا یو قسم اعزاز دی چې سید صاحب مو ناسته پاسته وه د هغه ګدهنشین موجوده سید ګواه دی دې خبرې چې ما هغه ډېر احترام کولو او هغه سړی کې مو دپاره ځای و نو قربان بشم دا همداسې یوه هستي وه دا هم سید نه و دا همداسې یوه هستي وه چې هغه چونکې انسان کامل څه جوړېږي هسې نه جوړېږي بې زحمته نه جوړېږي زحمت څه جوړېږي بس کائنات وکړي سلوک وکړي د طریقت د سیر سلوک هغه اعلی منازل طی کړي سوچ مې دی هغه نو هغه نه هغه مقام ته ورسېږي چې یو باکرامته ولي جوړ شي د کراماتو چښتن ولي جوړ شي سید همداسې یو شخصیت و یو کراماتو چښتن ولي و د خدای فقر جمع کړي درویشانو جمع کړي خدای ویلی دی که نه او دا مقام دو څه وړوکی مقام نه دی دا ډېر عظیم مقام دی علامه شهنشاه نقوي یو کتاب کې لیکلي دی هغه یو کتاب دی ما سره صرف دوه کتابونه دي نه یم خبر چې نور هر چي ته چاپ دي والا خو د یو کتاب کې هغه لیکلی دي چې معصوم دی چې پروردګار عالم خپل اولیا فقیرانو درویشانو لباس کې پټ ساتلي ځکه د معصومین یې چې کله سوالګار راغلو یو فقیر دی که نه ظاهر کې فقیر دی راغلو ودرېدو خبردار که څه ویر نه کړي زړه یا زور نه کړي کیدای شي تو امتحان دپاره د خدای یو ولي راغلی وي فقیرانو جمع فقر جمع کړي د خدای یو ولي راغلی ستون یې نه کړي همداسې ناامید بعد خبره ونه کړي نو قربان بشم والله دا هغه مقام چښتن درویشان دي قلندران ملنګان درویشان دا څنګه چې مو تاریخ مطالعه کړی دی هغه مقام ته رسېدلي خلک دي هستی دي چې هغوی لویو علماو ته یو منټ کې د صدیو سبق خیال شي و خیالی دی قالوا درس قالوا سبق لویو علماو ته یو مرشد یو داسې کلندر یو داسې درویش یو منټ کې خیال یو چوټکی سره په خپله علامه شهنشاه نقوي لیکلي دي چې زه سند کې یو سفر باندې روان وم چونکې هغه هر چي ته امامي صحابه و کباسه ځي هغه کوچښېلي مچښېلي نه پسوي سوچ مې دی دا یوه نقطه دی مو تاسو ته بیان هغه خپل لباس کې ګرځي هر چي ته نو هېڅ داسې یو پټک راغلو یو شهر کې روان وو یو پټک راغلو کراس د ریلوې پټک پټک باندې مو غاړې ودرېدو چې سترګې مو غړولې یو فقیر مو طرف ته روان دی چې ظاهر کې د فقر جمع ته وروسته پاته ولګېده چې د خدای ولي و درویش راغلو ودرېدو اشاره یې وکړه چې مولانا صاحب لږه د ګوډې شیشه ټیټه کړه وغورځول شیشه وغورځوله ټیټه یا علی مدد ما ورته ویلې چې مولا علی مدد ویله مولانا صاحب خوښه ده نه دی چې څه تېر کوم ګوره دوه قسم فقیران دي یو هغه دي چې څه غواړي یو هغه فقیران دي چې څه ویر کوي صلوات وایي محمد آل محمد عجبه دی یو
هغه درویشان دي چې هغه خلکو تصویر کوي، علماو تصویر کوي، عوامو تصویر کوي، محققینو تصویر کوي. تاسو ته خدای وي د علي ولایت تبلیغ، د علي فضایلو تبلیغ، د علي و د بیبي هغه مقام حقیقي څه در نه بیانېږي. دا د دغه مرشد دا د سوی ته دغه مرشد نه میلاویږي، دغه سید نه میلاویږي. دا مخه برکات دی. کدا کاملین نه وی دا خلکو چو دلته غونډول، چو به د ولایت د اهل بیتو د فضایلو درس راته ښیلو. نن خو ما جذبتي تقریر نه دی، داسې وایه ته ویلی شوي تاسو درس د عرفان 2 منټه زحمت یې کوم، بیا بې نارو ټیمار وشي. ټول مینې سا بلنده وسوي، صلوات ختم. نو څه ما ورته وویل چې بسم الله کله هغه وویل که نه څه مولانا صاحب خوښه ده نه دی څه ډېر کړو. بس چې زه پوه شوم چې دا خو د خدای ولي دی، فقیر لباس کې درویش لباس کې راغلو. ما ورته ویل چې بسم الله ضرور دی چې ما ته دی چې بس دوره درته یم دا یې تو ټولې زندګۍ دپاره سبق دی، همدا کفي دی تو دپاره که عمل کول. ما ورته ویل بسم الله وایه څه دی چې زهد سیر سلوک د طریقت 7 منازل دي. اول منزل دا دی چې خپل ذات فنا کړه، انانیت ختم کړه. چې کله ذات فاني کې انانیت ختم کې، الله اکبر، نو ته به اله د سیر سلوک او د اولیاء الله د طریقات لیاره د زهد لیاره بیا مندې، ته به اله د لیاره بیا مندې. الله اکبر. ایس مولا سیو ته ویده څه قربان شم بیا منزلات او خیز موته دی چې د یونې اعمال وکړه شپږ په خپله درته معلوم شي. صلوات وایو محمد و آل محمد. زه د یونې اعمال وکړه که نه شپږ منزلو ته په خپله ورسېږي. قربان شم داسې درویشان دي چې هغه مولا امیرالمؤمنین څخه دومره نږدې پاتې شوي دي، د هغه تعلقات د هغه رابطه مولا سره علي سره بیبي سره پوره نږدې پاتې شوي دی چې قدم په قدم علي د هغوی رهنمایي کړې دی، هغوی سره یې خبرې کړي دي، یا هغوی سفارش یې لویو لویو علماو ته کړی دی. داسې یو درویش دی چې خوب کې سید رضي بزرګوار ته، سید مرتضی بزرګوار ته ما سه یو کتاب دی نامه یې دی حقایق و اسرار در علماو پوره ښه کتاب دی، یاد کړئ هر چا سره ضروري. حقایق و اسرار هغه د اسلام آباد د یوې مدرسې نه چاپ شوی دی. هغه کتاب کې لیکلي دي، بلکې د علماو یو ګروپ چاپ کړی دی. داسې کتاب دی، دومره مهم کتاب. هغه کې چې یو درویش و چې خوب کې سید مرتضی بزرګوار ته بیبي وویله چې دا عام درویش نه دی، دا د آل محمد لیونی مجذوب ته عام خلک لیوني نه یې که نه، دا د آل محمد لیونی دی، یعنی آل محمد مینې کې مست دی، آل محمد مینې کې مست درویش دی، نو عام درویش نه دی. او که دا درویش چونه ناراض شو بیبي ته نه ناراضه دی. سید مرتضی ته یې بیبي ورته یې توجه ویلې واقعه داسې وه، روایت داسې دی چې دا درویش یوه ورځ راغلو د مولا امیرالمؤمنین حرم ته، د مولا مزار مبارک مرکز منور مخ ته ودرېدو که نه څه ودرېدو، کش گردن ودرېدو، سینې یې د ادب د سونه ایښي دي، سلام یې وکړو، زیارت یې ولویستو، داسې سترګې یې وغړولې. دا ګمبس نه د مولا لاندې مرکز متحد نه د مولا باز چارې د سونې کندیلونه لګېدلي کوړې دي، ډېر کندیلونه دي د سونې والا کوړې دي. ته ته خدای دې ځان ورسره ووایه.
چې دغه ولي چې کله سترګې وغړولې د قندیلونه یې ولیدل نو داسې سترګې اس کړې مخ وړولو د مولا مرکز مطهر ته ته یې څه مولا ته خو د دین و دنیا پیشوا یې دنیا و آخرت شهنشاه یې مولا تو ته یې سني قندیلو ضرورت نشته موجوده وخت کې مو زندگی لکه تانګه ده که د یو قندیل مو ته درکړی وی مو په زندگی لکه ښه تېره شوې وه دی خبر سره قندیل ولوېدو دې ته مخامخ دې نه مخکې ولوېدو کوړی قندیل ولوېدو دې ته مخامخ پرېوتو دی وغوښتل سر واخلي قندیل خو د مال هغه دغه څنګه منډې کړې که نه قندیل یې واخیستو دوباره یې خپل ځای کې کوړی الله اکبر دا لاړو سبا بیا همداسې وشوه بیا مې ولیدل بیا قندیل ولوېدو چې تېر خستو هغه نه مخکې خو د مال واخیستو دوباره یې خپل ځای کې کوړی دا لاړو سبا بیا راغلو دریم درېمې ورځې بیا راغلو همدې طریقې سره قندیل ولوېدو تفصیلات یې ورسره نه بیانوم قندیل ولوېدو خو د مال واخیستو خو کوړی یې نه کړو راوړو سید مرتضی بزرګوار خدمت کې ویله سیده داسې قندیل دی دا درویش دی داسې بلنده اوسه سوال کوي مولا نه یو قندیل غواړي و مولا مزار کې یو قندیل الوی کې وي دې مخته پرېوځي موږ یې واخلو دوباره مې کوړی کړو نن دا دریمه ورځ ده اوس نن څه حکم دی کوړی کړو که دغه درویش ته وي کو اندازه داسې دی چې مولا دا قندیل دغه درویش ته ویر کوي موږ یې نه پرېږدي سید مرتضی ته ورته چې دوباره یې کوړی مخامخ خوب کې ورمنه سید مرتضی ته راغله ویله بچیه تو څه کوې دریمه ورځ ده ابو آل محمد لیونی ته مولا یو قندیل ورکوي و تاسې ته نښل صلوات وایو محمد آل محمد لنوانیو څه حکم دی ویله سبیله وخته ویل شئ درویش کور ته قندیل راویروړه موافي ته نه وغواړه رضي که چې رضي دې نه دی کړی زه موږ تونه ناراضه وم هغه بیبي چې د هغې نه رزقي د خدای نه رزقي دی د هغې رضا د خدای رضا دی چانه بیبي رضي دی هغه نه خدای رضي دی چانه بیبي ناراضه دی هغه نه خدای ناراض دی هغه بیبي سید مرتضی ته یایي چې که دا درویش دې خفه کړو رضي دې نه کړو زه به درنه ناراضه وم دا یې درویش مقام دی جان شو خو بیا یې خوب کې درویش دا بیبي وویله سواد آل محمد لیونیا سبیل با وقت سید مرتضی رچی قندیل به ته راوړي موافي به غواړي تا به ځان رضي کوي دا جمله واوره تا به ځان رضي کوي کوشش به کوي خو یو کار وکړه دوره پیسې ته نه وغواړه چې کار ته روان شي څوک وریا پیسې درکړي نه وي رقم یې درکړی نه وي رسي نه شي که نه وي بیا زه تونه به خفه کېږم بیا به تونه زه ناراضه وم سبیله وقت سید مرتضی راغلو قندیل یې راوړو موافي یې وغوښته ویله ما نه مخې ته خو بیبي ورته ویلي وو هغه ته ویله چې زه څو منه څو پورې درویش ته یې ویله چې ته رضا نه وي رضي نه وي سید مرتضی ورته یې هغه ورته یې چې دوره رقم ته راکړی نه وي زه نه رضا کېږم ویله تو ته څه وویله ویله چې الله اکبر شو چې تو ته ویلي وو خوب کې همغه مدې هستې مو ته ویلي دي صلوات وایي محمد آل جرم شم دا درویشان و مقام دی یو بل دی د آل محمد لیونی یو سني دی یو شیعه دی خپل منځ کې بحث دی چې پیغمبر نه وروسته خلیفه برحق څوک دی علي دی که بل دی سوچ مې اپوب زوی مو ټولې هر قسم نامې ښه نه کوي همدا حقیقت کې حقایق و اسرار سني ځوان دی یو شیعه ځوان دی بحث دی خپل منځ کې په دغې خبرې دی وشه زه فضایلو ته راځم سني ورته وایي چې فلانی پیغمبر نه وروسته برحق خلیفه دی شیعه ورته وایي چې نه علي خلیفه یې بلا فصل دی هغو هغه نه سوا بل خلیفه منوی نه دا وشوه دلایل پېښوي خو مني نه یویه اخري اتفاق په دې وکړو چې خو
مو تاسو سره اول څوک ملاو شو مغه نه په پښتنه کوو هغه چونه ویله مغه به خلیفه برحق مانو توجه غواړم اتفاقا چې په هر وطن اول کوم کس سره ملاو شو هغه یو مجذوب لیونای و د آل محمد لیونای دوی خو یې څه هم لیونای دی که نه نو ورته ویلې څه هغه دې راشه څنګه راغلو موږ دغې خبرې نه بحث دی یمو دغه خبرې نه باسته توجه ته نه غواړم یمو دغه خبرې نه باسته ته وایا وای اختلاف راځي کنه سنی شیعه آریو مذهب سنی منځ کې اختلاف راځي شیعه منځ کې اختلاف راځي که تعمیري اختلاف دا بعد نه ده توجه ته نه غواړم نو دوی خو یې څه هم لیونی دی هغه څه راغلو هغه د آل محمد لیونی و دا خبره یې کله ورته وکړه وایي موږ ته ویلي فیصله کړې دی تو چا نه وویله بس مغسې مو ووت دی هغه ورته یې څه ما نه څه پوښتنه کوئ څه بېله وخته چې مې سترګه رخېږي که نه یو داسې ځای کې ودرېږئ چې مې سترګه رخېږي تاسې ته برېښي کله مې سترګه واوره موتد بېګو څه واوره و ولایت جذبې څه څه وواده نه غواړم ویله کله مې سترګه رخېږي پوښتنه ته نه مه کوئ مې سترګې دا ته وایه چې ته دوه وارې غروب نه وروسته چا په رار ګرځېدلې یې چې چا نه یې وویله مغه رسول الله نه وروسته خلیفه برحق دی چې کله یې دا خبره وکړه کوم اهل سنت ورور و که نه شیعه سره په بحث یې کولو هغه ورته ویلې څه بهي زه خپل شکست منو مې سترګه خو دوه وارې غروب نه وروسته علي در ګرځېدلي دی بلې چا ته نه در ګرځېدلی This is dura majlis yang nara nara یو حرف کوم و بگای و مجلس کې ویلې و دا حدیث علامه نقوی بدرګور بیان کړی دی چې معصوم حدیث دی چې کله د علي ناره لګوئ نردبا لسونه اسکوئ ویلې کمال ورکې دا دی چې اتبا لسونه اس کې ناره ولګوي دوی موږ ته د غدیر یاد تازه کوي یا حدیث سمون نه دی جمله واوره یہی تو معصوم یہی تو چودہ علی نارے دا تو کردوال سنہ سکوی کنا جذبے سے نارا لگوی آغا بدان آل سنہ مارکس ہوتا پوری فلیچ بیمارے نمخنا یا قربان بشم دا درویشان مقام دے آغا درویشان صدا علی دا ولایت نیواتا چلیو نیوشی آغا اولیاء جوشی اولیان جوړیږي ولی خو هسې نه جوړیږي که ته غواړې د مولا د ولایت تجلي ونې نه وشي دا یې دغه مقام دی نو ولی الاولیاء ولی اکبر د خدای هغه علي چې د هغه ولایت غدیر مقام کې 1,30,000 حاجیانو مخکې پیغمبر دغو الفاظو کې وکړو من كنت مولاه فهذا علي المولى او مسلمانو او اصحابو او حجیانو او مهاتو دا ټولو کنه هغه مجمع کې ټولو نه ستره جلسه د غدیر جلسه د پیغمبر زمانې کې او مسلمانو اصحابو صحابو حجیانو من كنت مولاه فهذا علي المولى زی چا مولاو دا علی افوی مولا دی من ورېږي که زه د انبیاو مولاو علي د انبیاو مولا دی که زه د اولیاو مولاو علي د اولیاو مولا دی که زه د اصحابو مولاو علي د اصحابو مولا دی که زه د تابعینو مولاو علي د تابعینو مولا دی که زه د آدم مولاو علي د آدم مولا دی که زه د نورو انبیاو مولاو علي د ټولو مولا دی اوس تاسو سترګې وغړوئ چا چې د آدم خلافت ته انکار وکړو هغه ابلیس جوړ شو چې د آدم مولا د علي ولایت نه منکر شي هغه ته څه وایو
نو مولا امیر المؤمنین دغه د ولایت څه مقام دی د درویشانو ولایت او د درویشانو دا مقام دی دا خواجه دی زرمشام غدیر جلسه ټولنا لویه جلسه 1,30,000 حجیان معذب په جامع دي هر څوک ترې یوې جلسې ته ځي درو خبرونه سوچ کوي درو خبرونه توجه غواړو هر سړي ذهن کې دا سوال وي چې دغې جلسې باني څوک دی دا څه وراونه زوج مې دی که نه که سید غونته باني وي میزبان وي نو هغه ته خلک ډېره ځي که ما غونته سړی یو مجلس جوړ کړي جلسه جوړه کړي نو هغه ته دوره خلک دوره شخصیت عظیم وي باني مجلس عظیم وي دوره خلکو ته رسي توجه سه تیاره دی نه واوره د ولایت نور یې تو زړه کې شته ذهن کې شته یې دغې تیارې بیا پروا نشته توجه ته نه غواړم دویم سوال خطیب څوک دی د جلسې تقریر به څوک کوي خطبه به څوک کوي دا دویم سوال دی دریم سوال دریم سوال دا دی چې د خطیب موضوع به څه شوي بس زه ما رئیس تمام خطیر واحد هغه جلسه دی واحد هغه د تاریخ جلسه دی چې دې بانی دی لا اله الا الله خطیب دی محمد رسول الله موضوع دی د خطیب علی ولی الله بس دی قربان بشم تاسو ته به پته وي چې لږه مطالعه وي جنترۍ یې لیدلې وي نن د بیبي د رخصتۍ شپه نن د ولایت قصر کې یو واده شوی دی تخت تاریخ باندې 19 ذوالحجه چې د بیبي ډولی د علي کور ته راغلي دی رخصت شوي دی بس دې حوالې سره زه دوې جملې مسایل اختصار سره 2 منټو کې ختم کوم قسمت هر چا خپل خپل دی چې چا ته سترګو کې اوښې راغلې یا نه راغلې زړه یې وسو یا یې نه وسو دا هر چا خپل قسمت دی حسین صبرک ویلې دا هغه واده دی تاسې نه قربان شم چې دې واده ورا مثال دنیا کې نشته خو ما قسم په خدای دی د شاهزاده قاسم د واده مثال دنیا کې نشته د هغه د واده د ورا د رخصتۍ مثال دنیا کې نشته ویلې د قاسم واده کې د بیبي ډولی کې د علي واده کې ورا کې هر څوک هغه به وو هغه پرېږده هغوی وخت نشته چې زه یې بیان کوم خو د قاسم واده کې څلور هغه هستۍ روانې دي چې کائناتو دپاره یو مثال دی هغه کومې هستۍ دي یو حسین روان دی د قاسم واده ورڅۍ کې یو حسین روان دی یو علمدار روان دی یو د حسین قدرمنه خور روانه دی یو وړه ورمنه سکینه روانه ده وړو وړې کتابونه د ښځې د قاسم نام یې د خپلې خیمې نه د قاسم خیمې ته راولي متمیانو را یې وستو کله خیمې ته نام یې راورسېده بس ټول رخصت شول شهزاده قاسم و نام یې بېله پاتې شول سوچ دې کوي چې د خبرو ابتدا څوک وکړي د خبرو ابتدا یا نه وشوي شهزاده قاسم سترګې وغړولې یو آهت یې واورېدو د چا رسولې اواز یې واورېدو خیمې ورکې چې سترګې وغړولې وړه ورمنه سکینه ولاړه وه وچ مشک سره و شنډو لیدو اشاره کوي شهزاده قاسم سپک پاڅېدو لاړو متمیانو جنګ ته لاړو هغه وخت راغلو ما عرض کړی دی چې زه تفصیلات نه بینم دوې جملې مسایل بینم هغه وخت راغلو یو هغه وخت چې قاسم ډېر ملغونو جهنم ته واستول خو څو پورې په جنګېدو 14 کالو عمر یې و ورسره د درو ورځو تږی و شهزاده قاسم څو پورې په جنګېدو هغه وخت راغلو چې یو غږ یې وکړو یا اما درې کړي د درمن احترام ورته په بلیر ورسېږه هر شهید په غږ کولو السلام علیک یا ابا عبدالله قاسم دا غږ نه دی کړی قاسم غږ وکړو چې ترام ورته په بلیر ورسېږه جمله واوره ملنګانو
عاشقانو لمنه د نسو موافق پیشګي د لغورم متمیانو چې کله حسین ویت د هغه ورسېدو کنه بیړي سروغلو او ډېر مشکل سروغلو ویني د قاسم تانی نه چاري ګټ هجوم د لښکر ډېر هجوم ډېر حسین ورسېدو سترګې وغړولې قاتل د قاسم سر ته ویلوړ دی الله اکبر قاتل د قاسم سر ته ویلوړ دی حسین قاتل نه حمله وکړه د قاسم قاتل نه حمله وکړه قاتل یو لاس کاټ شو د لښکر حسین حمله وکړه ومته ویلو بس پوره پوه شه چې یو طرف ته لښکر د قاسم تانی نه دسته لښکر و هغه دسته به راغلو دا لښکر په دسته راغلو هغه لښکر په دسته راغلو دا لښکر په تخت طرف ته راغلو لښکر یو طرف وختي د شهادت قاسم تانی دوره مظلومیت حالت ورسېدو چې حسین غږ وکړو وریالا یو غږ ته وکړه چې ته کوشوي الله اکبر یی ته قاسم غږ وکړو ترا دالته یم چې کله راغلو سترګې وغړولې یو نقابدار ځوان دی ناست دی د شهادت قاسم تانی ته حسین غږ وکړو وځوانه ته څوک یې چې ما له مخکې ما وریالا تانی ته راغلی ویله ته زه د ورور حسن راغلی یم چې تاسو د قاسم جنازې اسکولې کې مدد وکړم متمیانو بس دی دنا د قاسم راغله بیت الحرب خیمې کې یې کېږدوله بیبیانې د ژاړي کربلا کې یوه نوې کربلا جوړه شوه داسې ژړا د کېږي توجه ته نه غواړم ژړا د کېږي اچانک د حسین مېړنۍ خور راغله ورته یې څه وروره بني هاشم ژوڼو ته ویه چې لږ بهر وځي الله اکبر لږ بهر وځي بني هاشم ژوڼو ته حسین حکم وکړو تاسې لږې د خیمې نه بهر وځئ متمیانو ژوڼې بهر ووتل خور ته ورته یې څه وروره که خفه کېږې نه څو سکندو دپاره تا بهر وځه ویله خورې څه چې شي دپاره وځم ویله وروره د قاسم نامې دې یایي چې زه د قاسم تنې ته څم خو بابا حسینه دې ډېره شرمېږم لږ بهر وځه متمیانو بس دی نوره ته نه ستړی وم کربلا کې دوه وطني شهیدان شوي دي یو وهاب یو قاسم اخري جمله واوره یو وهاب یو قاسم دوه وطني شهیدان شوي دي خو د وهاب نام یا وهاب سره شهیده شوي دی د قاسم نام شام ته لاړه دی شهیده نه ده شوي همدا وجه دی چې کله حسین د وهاب تنې ته راغلو نو سر یې زنبلنې کېښلو نام یا راغله چې راغله وهاب چې کله نام یې ولیده که نه نو ته یې چې حسین مولا لمنه د نه څوک ما نامې ته وایه چې خیمې ته واپس شي زه د ډېر شرمېږم خلک تېښنه بیایي چې وهاب ته نامې راغلي وه میدان ته متمیانو حسین ته ورته یې چې وهابه مه خفه کېږه لږ د امام محمد پنجې کې سترګې وغړوه که تیار وي جمله واوره اخري جمله ده امام محمد پنجې کې سترګې وغړوه زړه به د تسلي شي چې کله یې حسین پنجې کې سترګې وغړولې وهاب سږ سترګې پټې کړې کلکه وژړېدو حسین ورته یې چې وهابه ویلې وژړېدې څه ډول یې ده ویله مولا د قاسم نامې د شام په زور کې روانه دی سره لاسونه د پټوي سترګې د قاسم نیزې ته